چې په دنیا کې کوم عمل کوي هر څه کوي، که ښه کوي که بد کوي، که ظلم کوي که عدل کوي، که ناوړه عمل کوي که نیک عمل کوي، دا خو ستا خپل کار دی. الله په دې دنیا کې ما او تا ته واک راکړی، لیکن ای بنده یو شی یاد وساته، یو شی د ځان سره یاد وساته، هغه دا چې زه به یوه ورځ د رب لا یزال د سترې محکمې مخکې ته وړاندې کېږم. هغه ډېره خطرناکه محکمه ده، هغه ډېره سخته محکمه ده، هغه د عدل او د انصاف محکمه ده. هغه داسې محکمه ده نه لکه د دنیا محکمې چې په دې کې رشوت ورکړه ځان خلاص کړه، یا شناخت رابطه جوړه کړه په یو درواغو باندې ځان خلاص کړه، یا د ملک څخه فراري څه په فراري باندې ځان خلاص کړه. دا د دنیا محکمه نه ده، دا د الله محکمه ده. قاضي به الله وي جل جلاله. د دې محکمې محافظین به هغه فرشتي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، هغه فرشتي چې د الله د امر هیڅ ډول مخالفت نه کوي، څه الله ورته وایي هغه به کوي. د دې سره توان طاقت ورسره دی، د فرشتو سره څومره طاقت ورسره دی، په دې بیا یو وخت بحث درته کوم. دا به محافظین وي د دې فرشتي. دلته به د الله تبارک وتعالی په امر موازین ترازوګان درېږي، دا به د انصاف ترازوګان وي، دا به د عدل ترازو وي. دې کې کم عمل چې انسان په دنیا کې کړي دا به دلته تلیږي، دا به تلیږي. لیکن په دې کې به شاهدان هم وي. په دنیا کې موږ چې شاهدان د ځان لپاره ګرځو، خو په درواغ باندې هم خلک د تربور دپاره د درواغو شاهدي ادا کوي. دا څونه غټه ګناه ده، د درواغو شاهدي ادا کول څونه غټه ګناه ده. لیکن خلک یې کوي، د ورور دپاره د درواغو شاهدي ادا کوي. لیکن د الله سبحانه وتعالی په محکمه کې درواغ نسته. هلته به شاهدي څه ادا کوي؟ انسانان نه. یوم تشهد علیهم السنتهم، د دې ژبې په پر دغه کس باندې شاهدي ادا کوي. تا په ما د غیبت نه وکړي، تا په ما درواغ نه وویل، تا په ما بهتان نه وویل. الله و ایدیهم، د دې لاسونه به الله پاک جل جلاله به د دې لاسو ته قوت ګویایي ورکړي. دغه لاسونه به د دې په خلاف شاهدي ادا کوي. الله ته به وایي چې د په دغه لاس باندې په ما دا ګناه کول. سبحان الله. د نامحرم انسانانو ته به زور وړلم، په ما باندې غلاوې کولې، په ما باندې نور بد اعمال کول، او بیا الله وایي د ده پښې به د ده پر خلاف شاهدي ادا کوي. بما كانوا يفعلون، کم عمل چې د کړی دي د هغه اعمالو په شاهدي کې به د ده د ابدن اعضاوي شاهدي ادا کوي. بل ځای کې الله وایي یوم نختم على افواههم، پر ژبو پر خولو باندې موږ مهر و، هغه به خبر نه کوي. بیا به الله قوت د ګویایي و لاس ته ورکړي. څنګه به ورکړي؟ دا رقم یې وکړي لکه په دې ژبه په غوښه کې چې الله استعداد او صلاحیت دغه ګویایي و د خبرو ایښی دی، دا الله پکې ایښی دی. دا غوښه ده، دا هم غوښه ده. په دې کې الله دا استعداد کې شوی. دغه وخت د قیامت په ورځ به الله په دغه لاس کې قوت د ګویایي کښېږدي، په دغه لاس کې به قوت د ګویایي وي. نور دې ته ضرورت نشته چې پلانکی راسه د ما شاهدي ادا کړه، یا پلانکی راس شاهدي. دغه کم لاس کم عمل تا کړی دغه ستا لاس به ستا پر خلاف شاهدي ادا کوي. دا ستا د بدن اعضا وي، ستا پښې، ستا سترګې، ستا غوږونه، دا به ټول د قیامت په ورځ د الله په حضور کې ستا پر خلاف باندې شاهدي ادا کوي. خو دغه محکمه یاد وساته. ته چې په دنیا کې ظلم کوې، د ظلم د مخکې د الله د دې سترې محکمې تصور په ذهن کې راوله چې بیا به زه کوم جواب ورکړم. هلته به الله زما څه پوښتنه کوي، بیا به زه کوم جواب ورکړم. او ته چې کله کله غلا کوې، ته چې انسانان وژنې، ته چې فحاشي خپروې، ته چې د الله تبارک وتعالی مخلوق تباه کوې، ته دا د ځان سره یاد وساته چې زه یو وخت د الله حضور ته درېږم. هغه داسې محکمه نه ده لکه دنیا، هلته به ټول انسانیت ولاړ وي. ستا محبوب صلی الله علیه وسلم به هم هلته ولاړ. نو بیا چې د دې معلومات یا پلټنې یا پوښتنې ستا څخه کېږي، د الله په حضور کې د دې حساب کتاب کېږي، نو په دنیا کې پرېږده، تر دې تېر شه. دا سخته محکمه ده. خلک نن په عرضي قوت غولېدلي دي، څومره قتلونه روان دي، په خپل منځ کې سره وژني، دا وژنه دا وژنه. ما ته وایي د یوه انسان نه د لسو انسانو وژل هېڅ باک نه لري، خود به یې نه درته لري. د دې زور به بیا د قیامت په ورځ ووینې انشاءالله چې تا ته باک لري که نه لري. ته خو اوس په د عرضي طاقت غولېدلی، ته خو په دا یو دوه درو سلاو باندې غولېدلی، ته خو دا یو څو روپو باندې غولېدلی. خود به ته ظلمونه کوې،
خود به ته د خلکو عزتونه لوټې، خود به ته د خلکو مالو ته لارې جوړې، خود به ته رشوتونه اخلې. خو دا یاد وساته، دا یاد وساته، دا ټول لیکل کېږي کرام کاتبین ستا دلته په دا اوږو باندې. هر عمل، هر فعل، هر کار دې هلته ثبتېږي. بیا به د الله په حضور کې په دغه محکمه کې ولاړې، بیا شام نه سې کړلی، بیا پیرارېدلی هم نسي چې اوس غلی بل ملک ته ولاړ ځان پټ که نه. بیا داسې هم نسه کولی چې د درواغو شاهدي را وړاندې کړې، داسې هم نسه کولی چې قاضي ته رشوت ورکړې، داسې هم نسه کولی چې هلته به بیا ته د ځان دپاره یو قسم واسطې جوړې. نه 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 نه، دا الله جل جلاله قاضي دی، دلته نه واسطه چلیږي، نه پیسې، نه دولت، نه د درواغو شاهدي، هېڅ هم نه چلیږي. ټول به د عدل او د الله تبارک وتعالی جل جلاله په حضور کې د انصاف فیصلې کېږي. نو خپل اعمال ته خپل خپل ورته وګوره چې کوم عمل زه کوم دا زما دپاره مناسب دی که نه.